مقاومت جبهې د جګړې درولو په خاطر یو شمېر نوې غوښتنې مطرح کړې. د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي دوی به جګړه ودروي. د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې تلویزیوني شبکې سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل شي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه شي. احمد مسعود په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې ویلي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت بیان د ذبیح الله مجاهد د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې سوله امن او یو پیاوړی اسلامي نظام حاکم ده. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د هیواد د جګړې او بېثباتۍ لور ته بوځي. بهتره ده چې هغه ټولې څیرې چې له هیواده تښتېدلي نور واقعیتونه درک کړي د خپل ملت هیلې وپېژني او نور د افغانانو په خلاف له موقف نیولو څخه ډډه وکړي. وړاندې ښاغلي متقي ایران ته له سفر وروسته د تیر لمریز کال په مرغومې میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلې خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نه شول. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نه وخت د یاد ولایت ترڅنګ په ځینو نورو ولایتونو لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګ ژوبلو اړولو راپورونه ورکوي. قدرمنو دوستانو له غوږ نیونه مو مننه کوم.